د غزوان په هندي رسنیو کې په خپل تازه خبرو کې ویلي دي چې له 2019 کال راهیسې د اسلام مبارک دین په اړه څېړنه کوله، تحقیق کوه چې بل اخر الله رب العزت ورته هدایت وکړ، مسلمان شو، د حق لار انتخاب کړله. د په خپل خبرو کې ویلي دي له کومې ورځې چې مسلمان شوی دی له همغه لحظې راوروسته 15 وخت لمونځ ترسره کوي، روژه نیسي او همدارنګه له یوې مصري مسلمان نجلۍ سره واده هم کړی دی. دی وایي چې سکون، راحتي، خوشحالي هر څه د اسلام په دین کې دي، د الله رب العزت په منلو کې دي او د حق په لاره کې دي. او همدارنګه زیاتوي چې په تیرو وختونو کې د پیسو، مقام، جایداد، شهرت د هر څه په درلودلو سره خو د زړه سکون مې نه درلوده. یعنی هغه هر څه یې درلودل خو د زړه سکون نه درلوده، راحتي نه درلودله. هغه سکون، هغه راحتي چې یوازې او یوازې د حق ذات په منلو کې ده.